برای انجام تحقیقات در مورد قضیه اخیر در ولسوالی علیشیر خوست، قماندانی امنیه و منصوبین استخبارات از همان روز اول وقوع این رویداد به طور خستگی ناپذیر تلاش کردند و در روز نخست 7 مظنون را بازداشت کردند. به تازگی مولوی عبدالحلیم حیدر، آمر امنیت قماندانی امنیه خوست، خبر داده که از جمله افراد مظنون 3 تن آنان به جرم خود اعتراف کردند. چې د علیشیر ولسوالۍ اړوند د ابوخان کلي کې کومه دردونکې پیښه رامنځته شوه، په هغه ساحه کې د موږ پرسونل په ګزمو تقریبا 15 دقیقې بعد ساحې ته ځون ورسولو. بیا موږ ساحې ته لاړو، هلته کوم څه چې ضرورت و هغې ته مو رسیدګي وکړه چې موږ مکمل تحقیق وکړلو. 3 نفر هغه عاملین چې په خپل جرم اعتراف هم وکړو هغه نیول شوي دي چې انشاءالله قضایي محکمې ته به هغه وسپارل شي. نزدیک به 2 هفته پیش 13 عضو یک خانواده در ولسوالی علیشیر ولایت خوست به شهادت رسیدند که برای مراسم فاتحه خوانی آن گروه مردم به این ولسوالی رفتند. افراد نزدیک به محل حادثه میگویند که ابتدا تیراندازی های دوامدار با سلاح‌های سبک صورت گرفت. آنها می‌افزایند که هنگام تلاش برای ورود به محل این رویداد، این افراد بالای آنان نیز بمب دستی پرتاب کردند و از ورودشان به محل جلوگیری کردند. تلاس هوایي ډزونه وشو، دغسې رووتلو، بیا ولسوالۍ ته زنګ ووایه. ولسوالۍ امنیتي ځواکونه داسې وښیه چې لاسو دقیقو کې به رارسېدلي وي او دغه ته مې غورځي ورته عبدالرحمن غږ نه کولو. 4 غږه مې ورته وکړل، ورجانه مو نه ګرنیټر خطا کړو. چې ګرنیټر نه خطا کړو، ورجانه د مو سیشه مو منډه کړه. چې منډه کړه سیشه په دې منځ کې ورجانه د مو په مون یا برید وکړو. دی 6 زن، 5 کودک و 2 پیرمرد شامل شهدای این رویداد بودند. قاتل آنقدر بیرحم بود که حتی زنی که 3 طفل در بطن داشت را نیز به شهادت رسانده است. یو کس یو خوریم کېږي د په انګړه کې پروت و او دغه نور کسان چې زنانه وي او د سپین ږیری او نیکه مې کېږي هغه یو بل خوریم یې و. نو په دې کې مې 2 ورېرې وې، یوه مې خور وه او دا نوره مې پسې تره زمان کې ده. نو بس دا ټولې پسې ویشتې وو. دغه کې داسې ښځه هم شهیده شوې ده چې هغې په خېټه کې مقصد 3 الوادونه وو. نور خو ټول واړه ماشومان دي، یو المسای و، نور خو ټول واړه ماشومان دي. آن پدری که 2 دختر کوچک شهید شدند و یکی از آنها در این حادثه زنده مانده است، با صدای پر از بغض بر رادیو حریت میگوید که دخترانش آن شب مهمان پدرکلانشان بودند. به گفته او، دخترش که زنده مانده از شدت وحشت و ترس حتی از اعضای خانواده‌اش هم میترسد و قادر به صحبت کردن نیست. کله نن وته مشابه د حالاتو د لونه مې او د خویاندې مې د نور وړه بچیان دا ټول پرته یو بل نه پاسه پرته یو وړه لور مې وه، 3مه لور مې وه. د 2 قرآن عالم مې د 2 قرآن عالم مې وه، 3مه یې وایي قرآن حافظ وه او وړه وه عمر نه. نو هغه د ما لور نه لاندې پټه شوې ده، ځوان یې مټ شولی. ولسوالۍ ولل سره غلي دي، د غږ نه ده کړی. کله چې ما غږېدان اورېدلی تیره پلار مې راغی، هغه نه بعد راجګه شو. مسئولین محلی خوست از بهر غمشریکی با خانواده قربانی این رویداد در مراسم جنازه شرکت کردند. ساکنان منطقه و اعضای این خانواده از رسیدن به موقع نیروهای امنیتی به منطقه قدردانی کرده و تاکید دارند که هیچ مشکل یا دشمنی با هیچ کس ندارند. امارت نه موږ ډېر شکرګزاره یو، مقصد چې زنګ ورته وشو په تقریبا لاسو دقیقو کې دوی راورسېده. موږ ډېر تر خوشحال یو، ډېر تر رضا یو موږ الحمدلله. امارت اسلامي تقریبا یو 15 منټه په منځ کې نه وتلی چې دوی موږ ته ځانونه راورسول. هرشوینې چا سره دښمني لرو، نو کوم چا کوم داسې خبره کړې ده چې موږ شک اخیستی وي چې یاره دې کس موږ سره مشکل دی. از سوی هم مقام‌های ولایت خوست به خانواده شهدا از هر گونه کمک با آنان اطمینان می‌دهند. به گفته آنان، امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که بر دیگری ظلم کند. د دې کورنۍ سره د غمشریکۍ په پار سیمې ته د خوست مرستیال والي همدا قسم امنیه قومندان تللی د شهیدانو په د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی، هلته ولس ته او قومونو ته وینا کړې، د دوی سره خپله غمشریکي او خواخوږي شریکه کړې. او اسلامي امارت به هېچا ته د دې اجازه ورنه کړي چې خپل سره اقدام وکړي او په چا باندې ظلم او تېری وکړي. الله اکبر.
این در حالی است که در 3 سال اخیر نیز چنین حوادث رخ دادند که عاملان آنها بازداشت و مجازات شدند. یک نمونه خوب از این موارد اخیراً در ولایت غزنی بوده که حکم قصاص برای قاتلان اجرا شد که هر کدام آنان مرتکب قتل شده بودند.